قلار نه وي که نه شی ولاړو د شګو نه یې ډک کړو. د بورډ اګزام او د هغې نمبرو ته چې سړی وګوري ته به وایې چې خدایه پاکه که خر وی خو په خر به یې وړی وی. دا خو اوس دریابي جهاز هم دا نمبرې نشي وړی. 2 کاله ماشومانانو په ارتغل په غړتاغړت کې تیر کړل، پبجي ګیمونه یې وکړل، انټرنیټ نه و او که دی 3G دی کار نه کوي، کلاسونه نه و. یا خدایه پاکه د خلکو دا نمبرې څنګه دومره ویوړې. اوس کم بورډ والا چې 1 نمبر یا 2 نمبره کمی ځان ورته بد ښکاري، نو هغو هم ځان په شرمونو وشرمو. او هغه خلک تر اوسه پورې چې پټ دي او نظر یې ورته نشته، په هغې باندې خبرې کوو. نو په دې کار کې صرف استادان او بورډ والا نه دي ککړ، په دې کې مور او پلار هم ککړ دي چې لږه ډېره پیسې لیدلې ده، خپل ماشوم یو پرایویټ سکول ته ور داخل کړی دی صرف او صرف د دې دپاره چې زه دې خلکو ته وښیم چې زما زوی دومره نمبرې ویوړې، په پلان کې سکول کې سبق وی، په پلان کې یونیورسټۍ کې داخله واغسته، اوس هغه د ډاکټر شو او زه دا خلک اوس یې زه مویری کړم. دا زمونږ د مشرانو مینټیلیټي ده. دې ته نه ګوري چې دا کس خو ډاکټر شو خو د خر نه بدتر دی، انسانیت یې ونه پیژندو. نو د دې دپاره بیا پروسس څنګه کیږي، د انسان نه خر څنګه رغېږي. داسې وي چې د هر یو مور پلار چې پیسه داره دی هغه ولګي وروره ماشوم یو پرایویټ او ښه سکول ته داخل کړي. ښه سکول بیا داسې وي چې هغه افټر اور کلاسونه ورکوي، د سکول له ټایم نه وروسته نور کلاسونه ورکوي. هغو ته پته ده چې دا خر چې دی دی د سبق نه دی، نو د هغې دپاره افټر اور کلاسونه. او ظاهري خبره ده چې ماشوم ته افټر اور هر سره ارینج کوي، پیسې خو به غواړي. بیا ورته پته ولګي چې دا خو هسې لکه توتی دی، په ده خو نور محنت کول غواړي. بیا یې ورته استل کولاو کو، واړی په شوپړو رالوی کړل، د دنیا د کار او د رواج او د غم خادۍ نه نه خبره. بس د دقه یو سوچ فکر کې دغه ماشوم رالویږي. د عمر څومره وي؟ 15 کاله 14 کاله. په دغه ټایم کې د هاسټل د ژوند سره بلد شي او ټول دغه شوپړ خوري او بیی او وروره دغه شیزونه راټکوي. نو په دغه طریقه باندې دی نمبرې بیا هم نشي اخیستی وروره. بیا ولا دغه سکولونه باید په هغه باندې خو وروره ګونې ته شیطان نه ایښوده کېږي. هلته هغه 3 لکه نه هلته 15 لکه روپو پورې په کال د مور و پلار نه پیسې اخیستې دي. بیا وروره بورډ ته لاړ شي. په بورډ ته چې کله لاړ شي هلته ګډ جوړ شروع کړي. هر یو سکول چې دی هغه خپله بولي لګوي، زه دومره لر کوم، زه دومره لر کوم. دا اوس چې تاسو یې نه دا 15 کسانو بورډ ټاپ کو، 10 کسانو بورډ ټاپ کو که نه، په فرست پوزیشن باندې سواد کې 15 کسانو ټاپ کړی دی، مردان والا پې لا حد کړی دی. داسې ولې هر یو سکول لروره نوم ورکول دي چې نوم نه ورکوي. دغه بېوقوفه مور پلار چې دي ماشوم دلته نه دغ کوي. نو دغه څیز دی هغه منټل فزیکل ایجوکیشن دغه سره په تنده لاړل. ماشوم چې دی صرف او صرف رټې لګوي نارمل سبق. زه وایم یو سکول دی راشي او خلکو ته دی ووایي چې زه صرف او صرف د سهار د 8:09 د 2 بجو پورې ماشوم ته څه ښیم. په دې کې که دی ډاکټر شو الله بسم الله، که دی استاد شو، که دی بینکر شو، که دی ډاکو شو، زما به ذمواري نه وي. داسې په یو پرایویټ سکول کې شته دم چې خلکو ته ووایي چې یاره زه د دې نه علاوه چاته کلاسونه نه اخلم، زه د دې نه یو ښه انسان نه کوم. هر یو وایي زه ډاکټر نه کوم. انسان دې رښکا. که تاسو انسانان نښ کړی وی نو نن به موږ په جنازو کې په یو بل ډزې کولې. 10 او 12 کسان به د یوې جنازې نه بعد نور جنازې اوچتولې. موږ به په جرګو کې په یو بل ډزې کولې. نو وروره دا کم سیستم چې روان دی د دې خلاف اواز اوچت کوي. هغه یو ټپه ده، موږ هر چا له بس یو قسمه عزت ورکو. وایي د دلګانو د لتبې که مسله زومه چې په تا مینېدمه. استاد روحاني پلار دی، داسې استاد چې په دې لوبه کې ککړ دی. زما د وزیر اعظم دی، د ده نه خو غټ دهشتګرد نشته. دی دې کس ته ووایي که نه چې نه ستا په زوی کې دا صلاحیت نشته چې دی ډاکټر رخ شي. ویلی شي داسې یو استاز د چا مور و پلار ته نشي ویلی. ولې هلته لالچ دی، پیسه ده. او چې دغه نه وي د د سکول نه چلیږي، د د خېټه نه مړېږي.
ولې بل سکول والا را بل سکول لخ کو دغو ته ګاډي ولاړلي تایلنډ ته مساج لتلی دی څنګه چې ډاکټرانو کې دا لوبه ده دا جلسي ده نو په پیسه باندې موږ مړیږو نو او ماشومانان یو خپل لاړل ذهني مریضان یو کړل اوس چې کوم دی 15,000 ماشومانان به لاړ شي په ایټا ټسټ کې به کښېني په دې کې به 1,200 کسان چې دی هغه دغه شي کامیاب شي دا نور څه شول ذهني بیماران شول که نه شول تاسو په خدای قرآن ته وګورئ چې دغه تاسو چې وله دا سوچ او فکر د ډاکټر رخ کو او په دې ډاکټرۍ په سوچ فکر کې یو مینټلی ټارچر کو شپه ورځ یو په دې هاسټل کې کېنولی دی به سکول کې بیا استاد شي د ده نه به پولیس رخ شي دی به بینک وچلی دی به بل کار وکړي نو خدای قرآن ته وګورئ دنیا یو سرکل دی په دې سرکل کې د هر چا ضرورت دی تاسو په دې خبره دا مور و پلار دا کم چې جاهلان دي دا پوهه کوئ ولې نه د دې جهالت نه راوځئ ولې نه چې وروره په دې معاشره کې د هر سړي خپل مقام دی او هر یو پیشه چې دی د دې خپل دغه دی د دې نه بغیر دا ژوند نه کیږي کم خلک چې په دې لوبو کې ملوث دی که پلار دی که بورډ والا دي دې ته زه یو غټ دهشتګرد ویم او بیا استاد موږ چې ورته روحاني پلار وایو هغو چې کومې دا لوبې وکړې تاسو خو ځان په شرمونو وشرمو اوس زموږ روپیوالو مایکونو والا دا کار دی چې موږ نن دا نور پرتوک په بره وکاږو ستاسو بچي خو به دا شی ګوري که نه تاسو ورته ووایئ چې کم سکول والا کومه بولي لګولې وه او کم سکول له یو په کم دغه باندې کم پوزیشن یې ورکړي دي د ټاپ 10 او 20 دپاره دي 560 سکولونه ونازول چې زه ستا پکې هم نوم راغی ته پکې هم راشي او ته هم مخه پکېږه او ستا پکې هم نوم شو دا دهشتګردي ضروره د دې څیز خلاف ودرېدل دا په موته پرست دي او که د دې خلاف ونه درېدو قسم په خدای چې جنازې خو لا پرېږده چې موږ به په هر ځای کې یو بل ووژنو موږ نه به بدتره قوم نه وي او تعلیم یافته خره چې دي که نه دا د ټول نه خطرناک دي څه کنځل ما ته وکئ او څه دې سیسټم ته وکئ څه دغې استادانو ته وکئ څه دغې مور و پلار ته وکئ او دا کم چې راشي کاکا او ماما او که نه پلانکي ښځې خو دومره نمبرې وړې څه وکړئ دې ته وکئ ستاسو خپل یو حیثیت دی او چې څه یې وړه غواړئ هغه وکئ ضروري نه ده چې په دې منډه کې تاسو شامل شي تر بلې ویډیو بیم